السلام علیکم قدرمنو. کم ملګري چې ما پیژني هغه ته پته ده چې زه په سوات کې د مدین سره تعلق ساتم او د پرون راسې پوره پښتونخوا کې چې کوم دی د ملک په ډیرو علاقو کې باران دی او دغه باران نه ډېرې علاقې متاثر هم چې په دغه علاقو کې زمون کلی هم دی. الان ساعت بجلی نشته او بل چې کوم دی د موبایل نیټورک هم ډاون دی، نو د دونه زیان اندازه نه کیږي چې اته چې څونه زیات نقصان شوی دی. خو څونه چې زما علم دی نو زموږ په کلي کې موجوده ټایم کې په کروڑو روپو د خلکو تاوان شوی دی. دې ځای کې دا رسټورانټ اوس چې کوم دی بیخي له پاسه اوبه پرې روانې دي او بله خبره دا ده چې باران لا ولاړ نه دی. باران سره سره کیدای شي چې دا زیان نور هم سیوا شي. دغه درخواست دی ټولو کتونکو ته څونه چې ما ګوري دغه عرض دی ډېر زیات په عاجزۍ باندې چې په دعاګانو کې یو بل یاد کوي او د الله پاک نه د رحم سوال وکړي چې دا باران وردېږي او دا کم حالات چې رو نور سنګینۍ طرف ته روان دي چې دا لږ کنټرول شي. الله پاک ته زمونږه څوک چې ویډیو ګوري د هغو او څوک چې نه ګوري د ټولو انسانانو حفاظت وکړي.